درنو لیدونکو، نن تاسو ته ډیره ښکلې قصه لرم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو هلک په یوې دیندارې نجلۍ مین و. څه موده پس نجلۍ بل چا سره واده وکړ. هلک د غمونو په سمندر کې ډوب شو. د ژوند شېبې ډېرې سختې شوې. بالاخره په ډېر همت نجلۍ ته یو لیک واستاوه. ګرانې، ډېره هڅه مې وکړه چې واده در سره وکړم، خو د قسمت کرښو ناکام کړم. په خپل ژوند پورې تنګ شوی یم. نور نه غواړم چې له تا پرته ژوندی پاتې شم، خو یوه هیله مې ومنه، صرف یو ځل د ملاقات چانس راکړه. ټینګار نه کوم، هره پریکړه مو ماته د منلو وړ ده. نجلۍ ډېره دینداره او هوښیاره وه. هغې ورته وویل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې پوره 40 ورځې په جماعت سره لمونځ وکړه. بیا چې هر ځای ستاسو خوښ وي هلته به لیده کاته وکړو. هلک خبره تایید کړه او نجلۍ د کور مخه خوشې کړه. پوره 40 ورځې وروسته نجلۍ هلک ته لیک واستاوه. که مو زما وړاندیز ترسره کړی وي بیا د ملاقات لپاره چمتو یم. 40 ورځو پابندو لمونځونو په هلک سخته اغیزه کړې وه. نجلۍ ته یې په ځواب کې ولیکل زما په زړه کې ستا مینه وه، خو اوس مې په زړه کې د الله جل جلاله حقیقي محبت ځای نیولی. زما او ستا لارې جلا دي. نجلۍ دا پیښه ټکي په ټکي خپل خاوند ته واوروله. خاوند یې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته کټ مټ ورسوله. هغه رضی الله تعالی عنه وویل الله جل جلاله رښتیا ویلي، له شک پرته لمونځ انسانان د بدکاریو منع کوي. نو ای وروره، له دې وروسته لمونځ قایم کړه. که خدای ته منظوره وه ته به هم خپل هدف ته ورسیږي.